سو ګایز نن ستاسو دپاره ما یو داسې مووي راوړله چې په هغې کې شادوګان وي او هغو ته د زومبي وایرس ولګي او دوی په دې لیب کې چې څومره کسان وي د دې ټولو خاتمه د شادوګانو کې د کهاني په شروعات کې موږ ته د ډاکټر لین په نوم یو کس وښیي چې دته څه بیمار شادوګان میلاو شي او د دې حالات ډیر زیات خراب وي دی ډیر زیات پریشانه وي د دوی اپریشن کې خو په لږ ساعت کې د شادو چې کم وي دا مړ شي دی خپل د ساینټیسټ आवाज وکړي چې د دروازه بنده کړه ولې چې ماته داسې ښکاري چې داسې زومبي وایرس دی او په دې شادوګانو کې پیلاو شو دی د دې نه مخکې چې دا باروزي او د انسانانو خاتمه وکړي دی د شادو ته زر زر ستنه ووایي چې د دې حالات لږ سم شي په دې پنجره کې یو دوه نوري چې هغو نه هم زومبي جوړ شوي او دوی په دې ایکسپریمنټ کوي چې دا سم شي شاده چې کم بیمار شادو وي هغه راپاسي او په دې یو کس باندې الماری راغوځاره کړي د ډاکټر د تیزې نه تښتي او د شادو راشي او د دې په دې مخ ور ټوپ کړي بل طرف ته د چړیاګر ته د دې یو مشره ایډه چې کوم وي د هغې سره څه کسان راشي هغو دا چړیاګر قتل غواړي نو دوی ته دا پته نه وي چې دلته کې موږ خپل مرګ دپاره رالو او دا د خلکو ته د دې انټروډیوس کراوی چې دا یو داسې ښایسته چړیاګر دی چې د نن نه 50 کاله مخکې د دې ایجاد شوی بل طرف ته د دې مشره ایډ چې کوم وي د دې یو ښایسته غونته وړه لروم وي دا هغې ته په خوشحالۍ وایي چې ته به هر قسم جانور دلته وګورې دلته کې شادوګانې اتیان او هر نمونه جانور موجود دي دا خلک ډیر زیات خوشحاله وي په دې ځای کې د ایمیلی ته یو سکیورټي ګارډ میلاو شي دا دته و چې ته څه کېدی ورته ما ته ډاکټر لولین اواز کړلی خو ما ته ښکاري چې حالات په صحیح ښکارېږي ولې چې دې ځای کې سایرن هم بجاو شوی وي بل طرف ته دا کسان راشي چې د دې زو تماشا وکړي خو ده ته پته نه وي چې لږ ساعت بعد به دلته کې زموږ سره څه کېږي په دې ځای کې موږ ته یو ګوریلا وښایي چې د ده عمر هم د دې جنۍ امره عمر وي او دا جنۍ راشي د دې ګوریلا سره لاس په شیشه کېږدي دا ګوریلا هم د دې سره ډیر زیات خوشحاله وي د دې نه بعد دوی سورکشا کنټرول روم ته راشي خو په دې کې د یو ته فون راشي چې حالات ډیر زیات خراب دي او مایکل چې کوم دی هغه زما فون هم نه چوتی د دې د وجې دا ټول پریشانه شي دوی دا فیصله وکړي چې موږ له هلته کتله پکار دی او چې موږ د هغه ځای سچویشن وګورو خو دې ځای کې دوی ته دا ښځه ووایي چې ما ته ښکاري چې حالات صحیح دي ولې چې د هر سره زموږ په کنټرول کې دي دا ټول لاړ شي هغه لیب ته چې په کوم لیب کې ایکسپریمنټ شوی دوی غلی راشي چې دوی وګوري په دې کې په شیشه باندې یو لاس کېدی د هغه لاس د وینو ډک وي د هغه ډاکټر کولین وي دوی دا دروازه کولاوی خو ډاکټر کولین کوشش کوي چې دوی دا دروازه کولاو نه کړي د دې طرفه دا ټول په دې دروازه زور وکړي او دوی هغه لیب ته ورننوځي چې کوم لیب نه د ډاکټر دوی منې کول دوی چې دننه لاړ شي چې وګوري هر طرف ته وینه پرته وي او څه پسې کسان د دوی زخمي شوي او مړه پراته وي دوی د دې ځای معاینه کوي چې آخر داسې چل شوی دی دوی ډېر زیات آریان وي چې دا وینې د هر طرف ته ولې پرتې دي دلته کې د ډاکټر کولین چې کومه خېټه وي د دې نه یو دم دا وړزېږي او د دې نه شادوګان راوځي او دا شادوګان چې دا ټول ویني دوی ډېر زیات آریان چې دا شادوګان په دوی باندې حملې شروع کړي په دې ځای کې دا یو په شادو وچې چې خو دوی ته بچ کړي بل دا شادوګانې ډېرې خطرناکې چیغې وایي د دې د وجې دوی د دغه ځای نه وروسته تښتېدو کوشش کوي دا یو سکیورټي ګارډ په دې شادو ډزو کې او دی په دې تندي وولي خو په دې ځای کې دا دوه چې کوم وي دا ډېر زیات غوسه شي او دوی په دې پسې ورمنډه کړي او دوی د دې ګیټ بندولو کوشش کوي خو دا شادو پکې یو په دې ګیټ کې پساو شي په دغه چکر کې دا دوه شادوګانې نورې چې کومې وي هغه د دې ګیټ نه راوځي او د دې لیب نه بهر راوځي او د دې مطلب دا دی چې دوی به اوس په دې ځای کې سمه تباهي شروع کړي بل طرف ته دا جنۍ ته پته ولګي چې حالات ډېر زیات خراب دی ولې چې دا یوې په لاس چې چل دی او داسې زومبي شادوګانې دي د دې رنګ وړاو شي چې دا خو شی خراب دی بار کو دا شادوګانې وتښتېدې په دې ځنګل کې خو ډېر زیات جانوران دي او دا به دا ټول جانوران زخمي کړي دوی ته فون وکړي که هر څه وي تاسو دا شادوګانې کنټرول کوئ د دې د وجې دوی په ګاډۍ کې کښېني او د ټول ګیټونه چې کوم وي هغه بند کړي دوی خپل اتیار ماتیار راواخلي چې د دې نه مخکې چې دا شادوګان نقصان وکړي دوی په دې پسې شاته ورشي بل طرف ته د پارک چې دا کومه مشره ښځه وي دا د ټولو ته اطلاع وکړي چې تاسو په هر ځای کې تاسو ځان یو سورکشا ځای ته بوځئ او ځان په کمرو کې دننه بند کړئ ولې چې داسې جانوران تښتېدلي چې د هغې نه د جانورانو تم خطر ده او تاسو تم او چې کوم جانوران دي دا په سیف ځای کې بند کړئ دا ټول چې دا خبره واوري دوی ډېر زیات پریشانه شي بل طرف ته دا یو د ګوریلا له د ده خوراک ورکړي او دی او د ده یو بل ملګری وي
دو راشي ځان په یو دغه کې بند کړي. بل طرف ته یو جنۍ وي او د دې سره یو څو هلکان وي چې هغو چې څو دا اعلان واوري دو په دغه ځای کې دا شادوګان راشي او په ونو کې ټوپونه وهي او دوی د دغه ځای نه ورمنډه کړي. دوی ته خو څه ځای نه میلاویږي خو دوی یو ونه وي هغه ونې ته وروخیږي چې په دې کې به موږ سیف شو د دې شادوګانو نه. او په دې کې دا جغرافیه راشي او دا هم سړی زومبي د دې نه جوړ شوي. دا یو کس ته دې ونې نه راښکي او د لاس نه یې نیولي. دلته کې دا سکوټري ګاډه راشي او دا په دې جغرافیه باندې ډزې شروع کړي. خو بل طرف ته دا جغرافیه چې کوم وي دی دا جنۍ چوته کې د دې کالر نه کتې راولي او دا جنۍ ته یرې نه چغې وایي چې ما د دې ځای نه وباسه او زه مړه کېدل نه غواړم. دلته کې دا سورکشا چې کوم دل وي دا په یو بل سره په فون خبرې کوي چې د دې پارک چې کومې جغرافیه وي هغې نه هم ادمخورې جوړې شوې او دا سچویشن چې دی دا د کنټرول نه بار کېږي. خو د دې نه مخکې چې د حالات ښه خراب شي ته پولیسو ته فون وکړه چې هغه راشي او دا سچویشن سنبال کړي. په دې ځای کې دا ښځه زر زر پولیسو سره هم رابطه وکړي. بل طرف ته د په موبایل باندې خبرې کوي. په دې ځای کې دا جنۍ چې کومه وي دا ډېره زیاته یریدلې. دوی د یو بل سره په موبایل خبرې دې ځای کې دوی پریشانه شي چې دا اولتو والا چې کومې پرندې دي که چېرې د شادوګانو په دې حمله وکړه او د دې ځای نه یو پرنده هم لاړ بهر ته نو دا به د دې دنیا پوره حالات خراب کړي. د دوی سره ډېر زیات غم شي چې د کوم اولتو والا پرندې دي دا سیب کول غواړي که نه د دې د وجې به په دې پوره دنیا کې دا زومبي وایرس پیلاو شي او بیا د خلکو د بچ کېدو ډېر کم امکان دی. بل طرف ته دا جنۍ ډېره زیاتې یریدلې. په دې کې دا جغرافیه راشي د دې دا ملګری د لاس نه راونیسي او چوتې کړي. دغه ځای کې پې د ډزې شروع کړي او شاته نه دا جنۍ ښه په قلاره د ده په دې ګاډۍ کې کښېني او له دغه ځای نه وتښتي او دوی دلته کې د ده لاس ته وینه پاک کوي. دوی ته دا پته نه وي چې دا جنۍ د دغه ځای نه لاړه. دلته کې دا سورکشا دلواله خپل دې لور ته ووایي چې ته په کمره کې سیف کښېنه. دوی چې ګاډۍ ته وګوري ګاډۍ ته جنۍ تښتولی. شاته نه هلیکاپټر هم راشي او پولیس هم دغه ځای ته راشي. پولیس چارو طرف ته ګوري خو دوی ته په دغه ځای کې څه نه ښکارېږي. په دې کې د ایلن ته د پولیس والا فون وکړي چې دلته خو موږ ته څه نه ښکاري. خو ایلن ورته ووایي چې په دې ځای کې چې کوم جانوران دي دا ډېر زیات خطرناک دي او دا د دې پارک نه ونه تښتي. بل طرف ته دا سکوټري ګارډ تلي ډېر پریشانه وي ولې چې دوی سره کوم هتیار و هغه جنۍ ته دغه ځای نه وتښتول. او دلته کې دا ایلن هم ډېره پریشانه وي چې دا به څه کېږي ولې چې جنۍ د دوی نه هتیار وتښتول په هغې کې واکي ټاکي دا به د سکوټري ګارډ سره خبرې کولې. دلته کې یو درې اتیان راشي د دوی په دې اتیانو نظر شي. دوی وایي چې دا اتیان هسې نه چې ادمخواره خو دا یو ورته وایي چې دا ادمخواره نه دي او که موږ په دې له پاسه کښېنو نو موږ د زومبیانو نه بچ کېدی شو. بل طرف ته ایلن د پولیس چیف سره خبرې وکړي چې تا دا پارک بالکل سیل کا او د دې نه درنه یو چنچڼه هم وانلوځي ولې چې په دې کې حالات ډېر زیات خراب دي. دې کې د پولیسو دا ټیم اخکې لیب ته راشي چې په کم کې دا شادوګان تښتېدلي وو. په دې ځای کې دا شادوګان وښیي چې دا د پولیسو خواته را روان دي. په دې ځای کې د دوه طرف ته یو شیر هم را روان وي چې دغه نه هم زومبي جوړ شوی وي. دلته کې دا جنۍ ډېره زیاته پریشانه ده د سکوټري ګارډ سره رابطه کوي خو دې ته دا پته نه چې ګاډۍ جنۍ تښتول دی او واکي ټاکي په هغې کې دی. دا د ګیټ خواته چې راشي ګیټ بند وي دا کیمرې طرف ته ټوپونه وایي. په دې ځای کې د ایلن په دې نظر شي دا چې وګوري دا دې ته په واکي ټاکي فون وکړي. دا جنۍ دا ټوپ فون چوت کې دا تپوس وکړي ایلن چې هغه نور سکوټري ګارډ والا څه شو. دا جنۍ ورته ووایي چې هغه خو به د وسه پورې مړه شوې وي خو ته دا دروازه چالو کړه چې زه له دې ځای نه بهر لاړه شم. ایلن دې ته ووایي چې د پروټوکول د وجې دروازې بندې شوې دي او دا نه کولاویږي خو ته خپل ګاډۍ ته وخیژه او له دغه ځای نه واپس وتښته. دا وایي چې زه خو واپس نه ځم. دې ته دا پته نه وي دا دې ګیټ ته وروخیژي په دې پسې شاته یو شیر راشي او دا له دې خپې نه ونیسي او ښکته واپس راښکي ځان ته. بلته کې ایلن ډېره زیاته پریشانه وي ولې چې دا هر سره د دې ذمواري وه د دې پارک حفاظت کول. دا چې وګوري د دې د لور کمره کولاو وي د دې لور کمرې ته راشي خپل ګوډکو سره لبې کوي خو دې ته مخامخ یو ګوډک غونته ښکاره شي. دا وایي چې دا لا ګوډکه د څه نه راله دا چې له لاس وړلی دی ورته خوله وازه کړي او دا چغې کوي. دا مور چې دا چغه واوري دا رامنډه کوي خو چې دا وګوري دروازه بندوي دا کوشش کوي چې دا دروازه کولاو شي. دا چې څنګه دروازه کولاو کړي چې وګوري د دې د لور سره بیس بوټ بال وي. په بیس بوټ بال باندې د زومبي وجلی وي او ډېره زیاته یېرېږي. دا مور ډېره زیاته خوشحاله شي چې زما لور بچ وه. دلته کې د پاتیان له پاسه ناستې چې موږ به د دې شادوګانو نه بچو خو دوی ته پته نه وي چې زموږ مرګ زموږ په سرونو له پاسه ټوپونه وایي. او په دې ځای کې د اتیان د دغه ځای نه مخکې نه ځي ولې چې اتیانو ته مخې ته پته ولګي چې په دې ونو کې چې څومره شادوګان دي دغه ټول زومبي شوي دي او زموږ دپاره هم خطره ده.
دو ډېر کوشش وکړ خو د اتیان مخکې نه دي. د دوی چې کله بره نظر شي په دوی د پاسه شادوګانې او د اتیان د غوزار کې په دې یو باندې خپم کېدي. دې ګوټ کې به دغه ځای کې شادوګان هم راشي په دوی پسې او بل طرف ته د په شادوګانو ډزې کوي. خو د دې سره په تماچه کې صرف 15 ګولۍ وي چې هغه هم ختمې شوې او اوس خو مرګ د دوی په سر له پاسه ټوپونه په وهي. دې ځای کې څنګه دا زومبي په ده باندې اټیک کوي خو په دې ځای کې په صحیح ټایم ډیکسټن راشي او دی په دې اسمان کې راکټې پرېږدي. د دې د وجې دا زومبي شادوګان وتښتي او دو په صحیح ټایم راشي خپل دا ساعتي چوت کې چا باندې چې آتیخ په یخودي دی په یو ټیبل باندې سملی او دوره د مرم پټي شروع کی. بل طرف ته د لاس باندې هم دی چې چلی خو ښه پکې دا وي چې د دې زومبي دا وایرس په د انسانو اثر نه کوي کنه د اوسه پورې به دا ټول انسانان چې دا به زومبي شي. بل طرف ته دوه هغه پرنده والا ښځې ته فون وکړي چې ته د خپل پرندې ټول سیب کا او که چېرې په دغه ځای کې زومبي راغی او یو پرنده یې وچیچو نو دا ټول وایرس په د دې پرندو په ذریعه بهر وځي. خو دا ورته وایي چې زما پرندې سیب دي. په دې ځای کې لیسلی خپل دې ملګرو ته ووایي چې زه ځم ګوریلا سیب کما خو ده ورته وایي چې ته په ګوریلا پسې مه ځه. د هغه طرف ته هم د زومبي شادوګان را رواني. دا ملګري ورته ډېر ووایي چې ته په هغه پسې مه ځه او هغه خطره کیدی شي ستا دپاره. خو دی ردو خبره نه مني. دی د قضیې تیاری وکړي چې زه ځمه د ګوریلا تماشه کوم. دی چې د ګوریلا پنجرې ته راشي ګوریلا په ځمکه پروت وي. دی چې دا ګوریلا وړقوي ګوریلا راپاسي او دی هم بدل شوی ردنه هم زومبي جوړ شوی وي او دې ځای کې ردو ټولو رنګ وړاو شي. په دې ځای کې د ډیسټن څنګه تختی ګوریلا د ده پیچو کې او دی راټینګ کې دی ډېر په بوري تره مړ کې او د کیپ ته دننه راغوځار کې. دې ځای کې دا نور هم په تښتېدو سټارټ شي خو دا ګوټ چې کمي دی دا چاړه واخلي او دی په دې ګوریلا باندې د له پاسه نه حمله وکړي او ده ته ووایي چې تاسو له دې ځای نه ځان وباسئ. ده دا ګوریلا راټینګ کړی خو دا ګوریلا د کته راغوځار د ده دا سر په 3 ټوکړې کې او دی مړ کې. دوی د دې ګوریلا په دې پنجرې په دې ذریعه باندې د دې ځای نه ځان وباسي خو دلته کې ګوریلا په دوی پسې شاته را رواني. دوی په دغه ځای کې یو غارې له پاسه دی دغې دړو ته وروخیږي. په شاته پسې دا ګوریلا راشي دی ورپسې هم برخیږي او په دې ځای کې د هلکانو خیرتوبو کې په دې ګوریلا باندې یو غټه ورغړی نو دغې ذریعه باندې دوی د قضیې نه وتښتي. په دغه ځای کې هغه امپر جنۍ راشي کوم چې ردو هغه ګاډی تښتولی و خو دا چې څنګه ردو خواته ځان راورسېد د یو په غیږه کې د دې ساه وځي او دا مړه شي ولې چې دا شعر چیچلی وه. بل طرف ته دا جنۍ د هغه مشرې سره رابطه وکړي خو دا مشره ورته ووایي چې ستاسو طرف ته یو 3-4 شیران را روان دي او ځان بچ کړئ. دوی په سمجھ کې څه نه راځي چې شیران خو دلته کې نه ښکاري خو چې دوی شاته وګوري د دوی طرف ته واقعي 4 شیران راغلي او هغه اصل کې د دې جنۍ نه چې کومه وینه تللې دوی په دې وینې پسې راغلي او دا شیران په دوی پسې شاته ولګي. بل طرف ته ردو سره په دې ګاډۍ کې اتیار وي. دوی په دې شیر باندې ډزې کوي او ځان ته وباسي. دا شیران پسې ډېر تیز را رواني. دغه ځای کې ردو ګاډی د یو ګټې سره وجنګېږي او دوی د ښکته غوځار شي یو پارک غونته ته. دوی چې راپاسې چې وګوري شیران په دغه ځای کې نه وي. دوی له دغه ځای نه بیا ورشت وخي چې ځان د دې ځای نه وباسو. دې ځای کې د سټیل وایرې او دا د پارک چې کومه مشره ښځه یې د هغې کور ته تللي. دوی په دې پسې ونښلي خو دا یو وایر وشلېږي او دا جنۍ دا هلک کلک ونیسي خو په دغه ځای کې دا هلک ښکته غوځار شي او دا جنۍ او دا یو هلک بچي. دوی د هغه مشرې کور ته چې راورسي هغه دا زر دننه بوځي د دې نه مخکې چې تیاره شي او زومبي په موږ پسې راشي. بل طرف ته چې دوی ګوري د دا کور چارو طرف نه زومبیانو راټینګ کړی. دوی ښکته بیسمنټ ته کوشي په دې کې سلنډري چې د دې سلنډرې به موږ پټاو کړو د دې زومبي نه به زموږ ځان اله خلاص شي. بل طرف ته دوی په ګاډۍ کې کښېني او د دې پارک نه ځان وباسي. دا ښځه ورته وایي چې زما خو په ویم ګمان کې نه و چې داسې حالات به خراب شي او موږ به د خپل پارک نه تښتو. په دې ځای کې ورته دا سیکورټري ګارډ ټاجنې وایي چې اوس دا ټیم د خبرو نه دی بلکې د کار کولو دی او د دې ځای نه ځان وباسل دي. بل طرف ته د دې سره خپل لور په ګاډۍ کې ناست دی. په دوی پسې هغه میټوان چې کوم پرندې هغو نه هم زومبي جوړ شوي هغه په دوی باندې اټیک کوي او د دوی دا شیشې ماتوي. دوی اوس په دې ځای کې دا پلان جوړ کړی چې دا اولته والا چې څومره هم پرندې دي د دوی چارو طرف ته موږ تیل بچاو کړو او دوی ته اور ولګو. دوی چې کله دننه هغه ځای ته راشي پرندو جنۍ هم وجلې او هغه هلک یې هم وجلې. بل طرف ته دوی په دغه ځای کې تیل واړی او دې ته اور ولګوي چې پرندې چې کمې دي چې د دې ځای نه ونه وځي. دلته کې دا جنۍ او دا هلک دوی سره هم د اتیار وي په دې باندې چې کوم پرندې الوځي دوی دقه وولي. دوی ته لوګی محسوس شي دوی ته پته ولګي چې دې ځای ته اور ولګي له دې نه مخکې ځان وباسئ.
دوی دغه ځای نه رامنډه کړي ځان بار ته راوباسي. دوی ته پته ولګي چې دا اور چې دی دا د پرندې نشي سېځلی، خو له دې نه مخکې چې موږ کوم سلنډر یې بچاو کړلی هغه بلاسټ کړو او دا جنید په تماچه باندې سلنډر یې بلاسټ کړي او په دغه ځای کې زوردار دماکه وشي. بل طرف ته دوی چې کوم پرندې تښتېدو هغه عمولي او هغه ګوریلا موږ ته وښایي کوم چیپ باندې چې دوی ډېره غټه ګټه راګزار کړې وه او دی یې وژلی و. په دې ځای کې دا جنۍ وایي چې دا زما ملګری دی او زه به دا ګوریلا پویه کړم. دا مور یې ورته وایي کمعقله مه جوړېږه دا آدمخور دی او دی به موږ مړه کړي، خو دا ماشومه د ګوریلا خواته راشي او دا ګوریلا خو دا نه پېژني ولې چې دا آدمخوري. دې ځای کې دا جنۍ دا ګوریلا په تندي وولي او ګوریلا مړ شي. بل طرف ته د پولیسو هلیکاپټر وښایي دا کوم کسان چې بچ وي دا بچ کړي. په دې ځای کې زموږ دا مووي ختمه شوه.